سلامونه ملګرو. په دې ویډیو کې په هغه څلورم کار باندې خبرې سره کوم چې د انسجامو د مدیریت په برخه کې ترسره کیږي او هو هغه د پروژې د پوهې مدیریت دی. بدون د شک څخه په هر پروژه کې که څه هم هغه اکادمیکي پروژې نه وي خو پوهه رامنځته کیږي، تجارب رامنځته کیږي. په دې مرحله کې چې کله لکه د پروژې د انسجام او مدیریت ترسره کیږي، په عین حال کې د پروژې پوهه هم رهبري او مدیریت کیږي. د دې لپاره د پروژې د پلان څخه استفاده کیږي، د پروژې د نورو اسنادو څخه او د پروژې د محصولاتو څخه او همدارنګه د ادارې د پالیسیګانو او پروسیجرونو څخه استفاده کیږي. او په دې وخت کې د متخصصینو څخه استفاده کیږي او ځینې نور وسایل چې په اداره او په پروژه کې شتون لري د هغې نه ګټه اخیستل کیږي. او د پروژې د پوهې د مدیریت په نتیجه کې اوس څه شی رامنځته کیږي؟ د پروژې د پوهې د مدیریت په نتیجه کې د زده سوي تجاربو سند یا رجستر رامنځته کیږي او همدارنګه په دې مرحله کې د پروژې خپله دغه پلان اپډیټ کیږي، ځکه چې کله نوي تجارب رامنځته کیږي نو د دغه تجاربو څخه بیرته په دغه پروژه کې استفاده هم کیږي. او همدارنګه د پوهې د مدیریت په نتیجه کې خپله د ادارې پروسیجرونه او پالیسیګانې هم اپډیټ کیږي، ځکه چې دغه اسناد په هر اداره کې باید ژوندي اسناد وي او څومره چې درسونه زده کیږي باید د هغه درسونو پر اساس پالیسیګانې او پروسیجرونه هم نوي شي. خلاصه دا چې د پروژې د انسجام او د مدیریت په برخه کې څلورم کار چې ترسره کیږي هغه د پوهې مدیریت دی او د پوهې د مدیریت عمده نتیجه د تجاربو سند دی چې رامنځته کیږي.